آیا تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې یوه داسې طبیعي خزانه شته چې کولی شي زرګونه کورونه روښانه کړي، زرګونه جریبه ځمکه خړوبه کړي او د سیمې اقتصاد په بنسټیزه توګه بدل کړي؟ د افغانستان له ختیځو غرونو څخه یوه داسې اوبه بهیږي چې له پیړیو راهیسې د ژوند، کرنې او برکت نښه بلل کیږي. دا هغه سیند دی چې د زرګونو بزګرانو د خړوبېدونکو ځمکو امید دی. خو اوس دا سیند یوازې د اوبو د بهېدو داستان نه دی، دا د افغانستان د راتلونکي، د ځان بسیاینې او د برېښنا د خپلواکۍ کیسه ده. خو دلته یو څو پوښتنې راپورته کیږي. دا سیند له کومه ځایه راځي؟ څومره اوږد دی؟ که افغانستان وکولی چې د کونړ پر سیند بند یا ډیم جوړ کړي، نو دا به څومره برېښنا تولید کړي؟ آیا دا به زموږ زرګونه جریبه وچې ځمکې بېرته شنې کړي او که نه؟ آیا دا پروژه به د افغانستان اقتصاد بدل کړي که د سیمې سیاسي توازن؟ او که چیرې دا ډیم یا بند جوړ شي، نو دا به هر کال افغانستان ته څومره میلیونه ډالره ګټه ورسوي؟ او بالاخره ولې پاکستان له دې بند یا ډیم د جوړولو څخه ویره لري؟ او که رښتیا هم دا بند د 1200 میګاواټه برېښنا ظرفیت لري، نو دا به څومره کورونو ته ژوند، رڼا او امید ورکړي؟ خو دا هم پوښتنه ده، ولې دا پروژه له نیمې پیړۍ راهیسې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې ده؟ او ولې اوس د اسلامي امارت مشر الشیخ ملا هیبت الله اخندزاده حفظه الله دا پریکړه کړې چې دا بند باید د ملي توازن پر بنسټ جوړ شي؟ دا یوازې یو بند نه دی، دا د یو ملت د راتلونکي د برخلیک ازموینه ده. نو راځئ چې د کونړ سیند له څپو سره یو ځای سفر وکړو او ووینو چې دا بند به افغانستان ته څومره بدلون، څومره رڼا او څومره هیلې راوړي. د افغانستان اسلامي امارت اعلان کړی چې د ختیځ افغانستان په کونړ ولایت کې به د کونړ پر سیند یو ستر بند یا ډیم جوړوي، څو د برېښنا تولید، کرنیز پرمختګ او د اوبو مدیریت لپاره ترې کار واخیستل شي. دا پریکړه د اسلامي امارت مشر محترم الشیخ ملا هیبت الله اخندزاده حفظه الله لخوا د حکم په بڼه شوې ده او د انرژي او اوبو وزارت ته سپارښتنه شوې چې د بند د جوړېدو چمتووالی بې ځنډه پیل کړي. د یادونې وړ ده چې د کونړ پر سیند د بند جوړولو نظر نوې موضوع نه ده. له 1980 کلونو راهیسې د نړیوال بانک او نورو مؤسسو لخوا څو ځلې وړاندیز شوی، خو د جګړو، امنیتي بېثباتۍ او د تمویل د کموالي له امله هیڅکله عملي نه شو. اوس اسلامي امارت وایي چې غواړي دا پروژه د ملي توان پر بنسټ پر مخ یوسي او افغانستان د خپلو اوبو د مدیریت په برخه کې ځان بسیا کړي. خو مخکې دې چې راشو د کونړ سیند د ډیم او نورو موضوعاتو په اړه وغږیږم، نو اول غواړم چې خپله د کونړ سیند په اړه تاسو ته معلومات درکړم. د افغانستان د ختیځو سیمو یو له سترو اوبو لرونکو سیندونو څخه د کونړ سیند دی چې د خپل اوږد مسیر، طبیعي ښکلا او اقتصادي ارزښت له امله ځانګړی اهمیت لري. دا سیند د پښتونخوا د چترال له غرنیو سیمو او د هندوکش له واورو څخه سرچینه اخلي او د افغانستان د کونړ، لغمان او ننګرهار له سیمو تیریږي. د کونړ سیند ټول اوږدوالی نږدې 480 کیلومتره اټکل کیږي. د دې سیند لاره د چترال له شمالي درو پیل کیږي او د ارندو له لارې د افغانستان کونړ ولایت ته ننوځي. کله چې سیند د افغانستان خاورې ته داخل شي، د کونړ د پورتنیو دریاګانو له لارې تیریږي او د اسداباد ښار په سیمه کې له پیج سیند سره یوځای کیږي. له دې ځایه وروسته د ننګرهار ولایت له مسیر څخه د جلال آباد ختیځ ته رسیږي او د کابل سیند سره یوځای کیږي. دغه ګډ سیند بیا بیرته د پښتونخوا سیمې ته داخلیږي او د اټک ښار ته نږدې د سن سیند سره یوځای کیږي. د دې سیند د اوبو ډیره برخه د واورو د ویلي کېدو او د پسرلي د بارانونو له امله رامنځته کیږي چې د اوړي په موسم کې جریان تر ټولو لوړ وي او په ژمي کې بیا ټیټیږي. کونړ سیند نه یوازې د افغانستان د ختیځو ولایتونو د کرنې او اوبو سرچینه ده، بلکې د کابل سیند لپاره د اوبو د ثبات او توازن یو مهم عنصر ګڼل کیږي. نو اوس راځو د کونړ سیند باندې د ډیم یا بند جوړېدو ته. اول، د کونړ په سیند د بند یا ډیم موخې او اهمیت. د اوبو ذخیره او مدیریت. د بند جوړول د اوبو د ذخیره او مدیریت لپاره مهم ګام دی چې د کرنې او برېښنا تولید لپاره اړین دی. کرنیزې ګټې. د بند جوړول د زرګونو جریبو ځمکو خړوبول او د حاصلاتو زیاتولو لپاره ګټور دي چې د هېواد د انرژي اړتیاوې پوره کوي. د سیلابونو کنټرول. د بند جوړول د سیلابونو د کنټرول لپاره اړین دی چې د خلکو ژوند او د کرنې ځمکې خوندي کړي. دوهم، سیاسي او سیمه ییز اړخونه. که څه هم افغان چارواکي دا اقدام د ملي اړتیاو په چوکاټ کې ګڼي، خو د راپورونو له مخې په پاکستان کې د دې بند له اعلان وروسته اندېښنې زیاتې شوې دي. پاکستاني کارپوهان وایي چې د کونړ سیند ډېری اوبه د دوی شمال سیمو په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا ته ځي او که افغانستان د اوبو ذخیره زیاته کړي، دا به د پاکستان کرنه او برېښنا اغېزمنه کړي. په مقابل کې د افغانستان چارواکي استدلال کوي چې هېواد یې تر اوسه د خپلو اوبو ډېره برخه وړیا ګاونډیو ته پرېښې وه، خو اوس د ملي حق په توګه غواړو چې د طبیعي سرچینو ګټه پخپله پورته کړو. دریم، اقتصادي ګټې. د کونړ سیند پر سر د بند یا ډیم جوړېدل د افغانستان لپاره نه یوازې د اوبو د مدیریت پروژه ده، بلکې یو اقتصادي، انرژي محور او ستراتیژیک پرمختیایي ګام هم ګڼل کیږي. دا پروژه کولی شي د ختیځو ولایتونو اقتصاد، کرنه او صنعتي بنسټونه له بنسټه بدل کړي. لکه اول، د انرژي خپلواکۍ. اوس مهال افغانستان شاوخوا د 80 څخه تر 80 سلنه برېښنا له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي.
چې کلنۍ لګښت یې د 2.5 څخه تر 300 میلیون ډالر پورې رسیږي. خو د اوبو انرژي وزیر عبداللطیف منصور د معلوماتو له مخې د کونړ سیند د 1200 میگاواټه برېښنا تولید ظرفیت لري، خو دا به وخت ثابت کړي امکان لري چې دغه اټکلي اندازه د دې څخه زیاته یا کمه هم شي، ځکه دا نظر د کار او بودیجې پورې تعلق لري. خو یو څه غواړم چې تاسو ته روښانه کړم، هغه دا چې فرضاً دغه بند 1200 میگاواټه برېښنا تولید کړي نو دا به څومره کورونو ته کار ورکړي. ګوري 1200 میگاواټه برېښنا یو ډیر لوړ مقدار دی. دا معنی لري چې دغه برېښنا مرکز یا سیستم کولای شي په هر شیبه کې 1200 میگاواټه ځواک تولید یا مصرف کړي. که دا اندازه په واټ حساب کړو نو 1200 میگاواټه مساوي کیږي له 1.2 میلیارډ واټ سره، یعنی 1 میگاواټ مساوي کیږي د 1 میلیون واټ سره. خو په افغانستان کې زموږ او تاسو د برق مصرف په کیلو واټ دی، نو په دغه اساس 1 میگاواټ مساوي کیږي له 0 کیلو واټ سره، چې بیا 1200 میگاواټ مساوي کیږي له 1.2 میلیون یا 12 کیلو واټ سره. اوس کو غواړو چې پوه شو چې دا 1200 میگاواټه برق چې د کونړ سیند د ورکولو ظرفیت لري دا به په عملی ژوند کې څومره کورونو ته کار ورکړي. نو دا څه ویل شو د مثال په توګه فرضاً یو عادي کور په یو ورځ کې شاوخوا 4 کیلو واټه برېښنا مصرفوي، چې دا په 2 میاشتو یعنی یو دوره کې 240 کیلو واټه کیږي. نو که موږ 1200 میگاواټه برېښنا ولرو دا اندازه کولای شي نږدې 3 لکه کورونو ته برېښنا ورکړي. نو که دا بند یا ډیم په معیاري شکل سره جوړ شي دا به د ختیځو ولایتونو لکه کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار لپاره یو خپلواک او دوامداره برېښنا سرچینه شي. دا برېښنا کولای شي د کورونو ترڅنګ د کوچنیو فابریکو، میلونو او د کرنې د اوبو پمپونو ته هم کار ورکړي، چې د دې سره به د سیمه ییزو تولیداتو کچه هم لوړه شي. دوهم، کرنیز او خوراکي ګټې. د بند له اوبو څخه به د خاورو لاندې د اوبو سطحه لوړه شي چې د خړوبېدونکو ځمکې ساحه به پراخه کړي. د اټکل له مخې دا بند کولی شي چې په سلګونه زره جریبه نوې کرنیز ځمکې ته د اوبو رسولو زمینه برابره کړي. د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی به نه یوازې سیمه ییزه خودکفایي رامنځته کړي بلکې د صادراتو لپاره به اضافي حاصلات هم برابر کړي. د اوبو منظم ویش به د وچکالۍ اغیزې کمې کړي او د فصلونو تکرار یعنی ملټیپل کراپینګ به ممکن کړي. یعنی په دې معنی چې پر یو ځمکه به یوازې یو فصل نه بلکې 2 یا 3 فصلونه کرل کیږي د اوبو، هوا او خاورې د شرایطو په اساس، چې د دې سره به اقتصادي خطر هم کم شي. مثلا که یو بزګر یا دهقان په یو فصل کې تاوان وکړي نو بل فصل کولای شي چې د بزګر تاوان جبران او یو څه عاید ترلاسه کړي. دریم، سیمه ییز اقتصادي اغیز. د بند یا ډیم جوړېدو پر مهال به د زرګونو خلکو لپاره موقتی او دایمي دندې رامنځته شي، لکه انجینران، مزدوران، ترانسپورت، لوجستیک خدمات او داسې نور. د بند له جوړېدو وروسته به د ځایي کاروباریانو او خدماتي سکتورونو د ودې لپاره هم زمینه برابره شي، لکه د استوګن ځایونو، د سړکونو او د برېښنا شبکې پراختیا له لارې. همداراز د سیمې د امنیت او ثبات د پیاوړتیا سره د کورنیو پانګوال لیوالتیا هم لوړیږي، چې دا د خصوصي سکتور د ودې لپاره یو مثبت چاپیریال رامنځته کوي. څلورم، د وارداتو کمول او صادراتو ته لاره. د کورنۍ برېښنا تولید له زیاتېدو سره د بهرنیو وارداتو لګښتونه کمیږي. د بند تولید شوی انرژي کولای شي د ختیځو ولایتونو کوچنۍ فابریکې بیرته فعاله کړي، چې له امله د تولیدي توکو واردات هم راکمیږي. په اوږدمهاله توګه افغانستان کولای شي د اضافي برېښنا یا کرنیزو محصولاتو د صادراتو له لارې سیمه ییزې اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. پنځم، ټولنیزې او زیربنایي ګټې. د بند شاوخوا سیمې به د سړکونو، پلونو او برېښنا شبکو په جوړېدو سره پرمختګ وکړي. ښوونځي، روغتونونه او نور ټولنیز بنسټونه به برېښنا او اوبو له برکته ښه خدمات وړاندې کړي. د محلي کچې پرمختګ به د ښارونو پر لور د خلکو د مهاجرت کچه کمه کړي. شپږم، اوږدمهاله اقتصادي ثبات. د اوبو بندونه یا ډیمونه په نړیواله کچه د اقتصادي دوام سرچینې ګڼل کیږي، ځکه چې د هایدرو برېښنا تولید اوږدمهاله، پاکه او ارزانه انرژي ده. د کونړ بند د جوړېدو سره به افغانستان د انرژۍ د خپلواکۍ پر لور یو عملي ګام واخلي او د اقتصادي ځان بسیاینې په مسیر کې به یو مهمه مرحله تېره کړي. نړیوال غبرګون. د پاکستان ځینې رسنیو دا اقدام د اوبو جګړه بللې، خو نړیوال شنونکي وایي چې دا د هر هیواد مشروع حق دی چې د خپلو طبیعي سرچینو څخه د ملي پرمختګ لپاره استفاده وکړي. ملګري ملتونه او نړیوال بانک تر دې دمه رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، خو د سیمې څارونکي وایي که دواړه هیوادونه د اوبو د شریک مدیریت په اړه خبرې اترې پیل نه کړي ښایي په راتلونکي کې د اوبو شخړو احتمال زیات شي. پایله، د کونړ سیند کیسه یوازې د اوبو د یو بهیدونکي څپو تاریخ نه دی، دا د افغانستان د راتلونکي هیله ده. د دې سیند له هر څاڅکي سره د خاورې، کرنې، برېښنا او ژوند تمه تړلې ده. که د کونړ پر سیند بند جوړ شي نو دا به نه یوازې د برېښنا رڼا خپره کړي بلکې د زرګونو افغان کورنیو ژوند ته به نوې رڼا، کار او پرمختګ راولي.
دا بند به د ختیځ له غرونو د افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ زنګ وهي او نړۍ ته به پیغام ورسوي چې افغانان د خپل اوبو خپل سرچینو او خپل برخلیک د مدیریت وړتیا لري. د کونړ سیند د افغانستان د زړه رګ دی او که دا رګ په خپل د افغان ولس په لاسونو سم مدیریت شي نو د سبا افغانستان به نه یوازې روښانه بلکې پیاوړی زراعتي او خپلواک هیواد وي.